سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشئ. زه مصطفی میاخیل یم او راغلی یم کوزې پښتونخوا د خزانې کیمپ ته. دلته د خزانې په کیمپ کې نو افغان مهاجرین اوسېږي او ډېر خواږه خلک دي، ډېر درانه او باعزته خلک دي. ملګرو، یو خبره درته کوم چې زموږ افغانان که په هر ځای وي، خو دوی ته الله تعالی داسې یو ذهن، یو فکر ورکړی ده چې دوی تل غواړي چې له نورو خلکو سره کومک وکړي او همکاري وکړي. دوی تل هڅه کوي، که لږ وي که ډېر یې، هغه خپل وس کوي، ځان همداسې نه پرېږدي. نو دلته هم زموږ ګران ملګري طلحه صاحب، نوم مبارک حکیم خان نو د طلحه خیریه بنسټ په نوم یو بنسټ جوړ کړی دی چې دلته یتیمانو ماشومانو ته او بېوزلو ماشومانو ته دی درس ورکوي، د تعلیم په برخه کې خدمت کوي. د ده سره به غږېږو. نور ملګري هم راسره ناست دی، چې فرهاد راسره د نو مریض ده، ده ته هم دعا کوي چې الله تعالی شفا ورکړي. دا نور ملګري د عارف خان او د نور نومونه خو نه راځي، دا بیا وروسته د یو معرفي کولو خیره سره. نو راځو د حکیم خان سره خبرې کوو د دغه بنسټ په اړه، هم د دغو خدماتو په اړه چې دی څومره ماشومان دلته روزي، په کومو برخو کې درسونه ورکوي او کوم خدمتونه له ده سره شوي دي او څه ته ضرورت دی لري. دې ټول سره غږېږو. حکیم خان سلامونه ستړی مه شئ. دا ماته پرېږده، دا ما نه مخکې هم چاته ښوولی وی وارې. نه موږ بیا الحمدلله نه تاسو د ټولو نه مخکې نیزه صاحب ستاسو هرکلی میاخیل صاحب ستاسو هرکلی کوم چې په دې دومره سخت وخت کې او په دې دومره ګرمۍ کې زموږ ځای ته رالی. بیا هم یو جهان مننه. نه زموږ خو ټیم مننه و. تاسو په داسې ورځ رالی چې زموږ سنټر چوټي وه، یعنې تاسو د یکشنبې په ورځ راغلي یاستئ، یعنې اتوار په ورځ چې په دې وخت کې په پاکستان کې د سرکار خوا نه چوټي وي، د حکومت خوا نه چوټي وي. ګوره ما تا ته مخکې منسپالټۍ بنوی. څومره ماشومان دلته دي تا سره؟ هغه ماشومان تا کوم معیار ټاکلی چې هغه ماشومان باید ته راولي په خپل دغه سنټر کې دوی ته زده کړې ورکړي؟ بلکل الحمدلله په فلحال چې موږ سره کم دي د 100 نه زیات ماشومانان دي، ولې چې زما 2 سنټرې دي، 2 ښوونیز مرکز دي زما، چې یو په سیکټر C کې دی، یو په سیکټر B کې دی. ولې چې دا د یو بل سره ډېره زیاته فاصله لري، نو دغه سیکټر C ماشومانان سیکټر A ته نشي راتلی او د سیکټر A ماشومانان بیا سیکټر B ته نشي راتلی. نو ما د دې د لاسه بیا 2 سنټرې دلته کولاوې کړې چې یو کې راسره د 100 نه زیات دي، بلکې الحمدلله اوس د 50 نه زیاتې داخلي شوي دي. دغه ماشومانو ته په کومو برخو کې زده کړې ورکوې؟ په دې ماشومانو ته خو زه په خپله مورنۍ ژبه کې ډېر زده کړې ورکوم، ولې چې تاسو ته ښه پته ده میاخیل صاحب چې په پاکستان کې اردو او د انګلیش ډېر ډیمانډ دی، یعنې ډېر رواج چې دی په پاکستان کې د اردو او د انګلیش دی. خو زه دې سره د خپلې مورنۍ ژبې په پښتو کې هم د لیک لوست او داسې نور پښتو مضامین هم تدریس کوم. دغه ماشومان یتیمان او بېوزله او غریب خلک دي که نه؟ خلکو چې کله دغه کار ته شروع کوو، په هغولو کې د خلکو را فکر څه و؟ آیا ته تشویق کولی که نه ستا لپاره یې خنډونه مخکې جوړول؟ نه الحمدلله داسې څوک خو نه دي پیدا شوي چې د تعلیم مخنیوی وکړي. زما چې څومره ملګري وو ما ورسره دا مشوره وکړه چې باید ما څومره تعلیم کړی د دې یو خلکو ته یو ثمره ورکړمه چې خپل ځان دپاره تعلیم خوښوو، خپلې کورنۍ لپاره تعلیم خوښوو، باید د نور ماشومانو دپاره هم خوښ کړي. نو ما دا بیا ځان سره فیصله وکړه چې زه باید په دې خپل کلي کې داسې یو سنټر کولاو کړم چې دا ماشومان زموږ نه څه فایده واخلي. دغه ماشومان یوازې افغانان دي او که نه پاکستاني هم شته دي؟ خو د افغانانو تعداد پکې ډېر زیات دی، ولې چې زموږ افغانان د شپې په 1 بجه پاڅېږي، منډۍ ته ځي، دا مزدور کاره پکې ډېر زیات دي، غربي د غربت دی، بل د مهاجرت شپې ورځې دي. نو په دې کې موږ لپاره ډېرې زیاتې تکلیفونه وي. لکه زه ځینې ماشومان خپل پلار سره ګاډۍ باندې سبزي خرڅوي یا داسې نور کباړ راټولوي، نو د هغې درس ویلو ته شوق وي، خو د غربت او بېوزلۍ له امله نه شي کولی چې خپلې زده کړې وکړي. داسې یاران دوستان یا بااحساسه خلک شته دلته چې تا سره په دغه برخه کې په یو نه یو برخه کې خدمت درسره کړی؟ بلکل صرف دا دغه کومک سپورټ زموږ کړی دی چې کله موږ ته داسې څه مسله پیدا شوي یا ماشومان نه راځي سنټرو ته، نو د هغې والدینو سره موږ داسې غونډه کړې ده د دې یارانو ملګرو په وجه باندې چې هغه ماشومان موږ ته نه مالي امکانات خو څه پورې چا موږ سره نه دي کړي. الحمدلله هر څه چې دي موږ د خپل جب نه کوو. څه غواړي له خلکو نه؟ څه غواړي دغه شاوخوا نه کوم مالداره چې وس لري چې دغه یتیمو او د بېوزلو لپاره تاسو سره څه کومکونه وکړي؟ کومه برخه کې کومکونه وکړي؟
نو موږ سره خو چې کوم استادان دي هغې ته ما داسې یو خپل حد ټاکلی دی چې تاسو ما ته به ورځ کې 3-4 ګنټې راکوئ د ماشومانو لپاره، ولې چې موږ افغانان یو او بل داسې مهاجرت شپې ورځې دي. نو دې د لاسه چې کوم هغه موږ ته راځي هغې ته موږ خپل پرسنټیج ورکوو، بیا هغه موږ خپل هم د جب نه ورکوو، هغه هم ورکلي وي داسې ډېرې نه شو ورکوی، ولې چې زموږ هم وس نشته چې دې لپاره کتابچې واخلو، قلمونه، پنسن او کتابونه واخلو، ځکه چې سل ماشومانو ته یو کتاب هم واخلي ډېرې پیسې کېږي، چې یو پنسن هم ورته واخلي نو ډېرې پیسې کېږي. نو هغې سره بیا موږ داسې یو فیصله کړې ده چې تاسو خیر په ورځ کې موږ ته 3-4 ګنټې راکوئ د ماشومانو لپاره، ولې چې ځان ته یو څه ورته کاپي کېدی نه شم، هغه د هغې ته خپل ټیم موږ نه شو منیج کولی. نو دې د لاسه ما ځان سره نور استادان هم نیولي دي، نو هغې هم د څوک محصلین وي څوک څه وي ځکه تنخوا ته ضرورت لري، نو دې سره ډېر لاس او ګرېوان وي چې ماشومان موږ نه شو منیج کولی، نه شو کنټرول کولی. زه د دغې منطقې په خلکو د خزانې کیمپ او شاوخوا نورو خلکو او هغه افغانان چې غواړي د هېواد هغه وګړي هغه بچیان چې هغه بېوزله دي، یتیمان دي، د تعلیم هغه نه لري، هغه امکانات نه لري، دې ځوان ورته امکانات برابر کړي، راځئ تاسې له ده سره کومک وکړئ، همکاري ورسره وکړئ چې تر څو دی نور هم په دغه برخه کې خدمت وکړي او دغه مهاجرو افغانانو ته دی دلته زده کړې ورکړي، له زده کړو بې برخې نه شي، ځکه همدغه زموږ او ستاسې د هېواد آینده دي. که موږ او تاسې په تعلیم باندې سمبال شو او وخت سره به زموږ او ستاسې هېواد د پرمختللو هېوادونو په کتار کې درېږي، او که موږ او تاسې بې تعلیمه پاتې شولو نو په هېواد کې به جنګ، جګړې، غلا او همداسې نورې ناخوالې پیدا کېږي. نو راځئ د خپلو د دغو کوچنیو یتیمانو لپاره د دې ورور همکاري وکړئ، له ده سره مرسته وکړئ، که هر څومره وي، داسې نه چې تاسې یو څوک به کتابچې وس لري، یو څوک به د قلم وس لري، یو څوک به د کتاب وس لري، یو څوک نغد مالي مرسته ورسره کړي استادانو لپاره، ځکه هغه استادان هم نو محصلین دي که نه دی وایي نو دومره وس به نه لري، نو د ده همکاري ضرور ده. دغسې ځوانان باید تشویق کړو. حیات خان تا دې الله تعالی سرلوړی لري د دغو ماشومانو لپاره هم انشاءالله د دې اجر که په دې دنیا هم شته او په هغه دنیا به هم الله تعالی درکړي، ځکه د یو غریب په سر که لاس کش کړي حدیث شریف ده، نو د ده دغه ویښتان چې کوم دي د دې څو چنده به الله تعالی ته ثوابونه درکوي، نو دا ډېر یو نیک کار ده، نیک اقدام ده او بریا دې غوره کړي. مننه مهیت صاحب. زه هر ځای کې د یو مثال ورکوم چې زموږ افغانستان کې سوله نه راځي، د دې غټه وجه بې تعلیمي ده. زه دا یو مثال هر ځای کې ورکوم چې بې تعلیم کس مثال داسې دی لکه د وسلې، هغه چې د هر چا ته لاسته ورشي د هغې هر رقم خوښه وي هغه یې بیا ډزوی شي. نو پکار تعلیم ده، بلکل پکار تعلیم دی چې په دې نوي نسل باندې موږ تعلیم وکړو. دا د جنګونو نه د نن سبا په معاشره کې ډېر خلک د بېروزګارۍ د لاسه هر رقم کارونه کوي که نه، نو نن سبا دا د آیس نشه ډېره شوې ده، دا نن سبا په ډېر ځوانان راوړېدلي دي. باید د دې مخنیوي لپاره موږ دا تعلیم ته نور هم پرمختګ ورکړو. ډېره زیاته مننه، تاسو مننه راتګ څخه ډېره مننه. نو درنو دوستانو دا و نو د طلحه خیریه بنسټ د مشر حیات خان سره زموږ یو څو ذاتي خبرې، تاسو خپلې وبخښونکي خدای سپارو. الله مو مل شي.